غواړم چې د هغه نه څه واورو. دا زموږ لپاره ډېره خوشقسمتي ده چې حضور ستر هستي په دې محفل کې موجوده ده. زه فیلسوفان حافظ صاحب ته هم د هغه په دې دوه شعرونو باندې کومه چې هغه زموږ په څه وایي چې څومره په تریخ وخت کې خواږه راکوي، څومره په تریخ وخت کې خواږه راکوي، په لمبو راشي ما لښکر راکوي. جانا دا خلک مې دې ووژني کړو، جانا دا خلک مې دې ووژني کړو، ستا د یارۍ پیغور دې نه راکوي. دا څو نیمګړي شعرونه دي دویم ته او د نظام د بعضونو تاریخ وکړي چې بیا دویم خدای لاس په مې خطا مه کوه. او د دې وجه دغه ده چې دا زموږ مسرور دی او موږ په د پوځي پاکولو نه کړو. موږ په غټ سړی ښکاري یو څو شعرونه دا دي چې غواړي چې د څوک د لیونو په شان غواړي چې د څوک د لیونو په شان ولې ورته ګورې د پردو په شان او ته مې د سندرې په شان مسته کړې، ته مې د سندرې په شان مسته کړې، زه خو دې غمجن کړم د ټپو په شان. وښایه ګناه راته وښایه، وښایه ګناه راته وښایه، سترګې ولې اړوې د خولو په شان. دا ګیلې جنګونه پکې خوند کوي، دا ګیلې جنګونه پکې خوند کوي، مینه په مذهب کې د وړو په شان. مینه په مذهب کې د وړو راشه نوم نشان د عبید ختم کا، راشه نوم نشان د عبید ختم کا، ستا پوکي ته پروت دی د یو بیا ووایه راشه راشه نوم نشان د عبید ختم کا، ستا پوکي ته پروت دی د یو یو بل غزل دی خیر دې که مات شولې زړګیه ستمګر دی که نه، خیر دې که مات شولې زړګیه ستمګر دی که نه، جانان په زړه ماتول څه دي زورور دی که نه. زه خو یې هر وخت د خپل ځانه سره بوخت وینم، زه خو یې هر وخت د خپل ځانه سره په لرې لرې کې نږدې دی جادوګر دی که نه، په لرې لرې کې نږدې دی دا چې مې هر وخت پرېښودو ته د یارۍ جوړوي، دا چې مې هر وخت پرېښودو ته د یارۍ جوړوي، د بې پښتو مین زړګي نه مې خبر دی که نه. زه بدنصیبه یم خپل زړه را سره ومونه کړه، زه بدنصیبه یم خپل زړه را سره ونه کړه، رقیب خو ستا په مینه موړ دی بختور دی که نه. ډېر ښه جانان چې نه وینم نو نوره دنیا څنګه ووینم، جانان چې نه وي زما د دواړو سترګو زما نظر دی که نه. او خطونه مه بندوه څانګې پښتو مه جوړوه، خطونه مه بندوه څانګې پښتو مه جوړوه، زړه به دې پړق د مینو شي مسافر دی که نه. عبید ستا سره زلمو او پېغلو ټول وي په مونږ د ګران دې پرېښوه